یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ځوان راغی چې رالی په ګوته باندې د سونې ګوت کې ولا د الله رسول مخ جنې واړول اعراض جنې وکولې ولتا د سونې ګوت کې استعمال کړي دا اغوستې دي دا او دا شی د نارینه د لپاره حرام دی. بیا یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له سړی رالی د سونې ګوت کې په ګوته ولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سونې ګوت کې جنې واخستله ویستله بیا وغورځوله بیا وفرمایله تاسو مال را په داسې حال کې راځئ چې د جهنم اور په ګوته دی د جهنم اور په لاس کې راخستی دی مال را روان یاست. یعنې تر ته وګوره دې سونې ته د الله رسول د جهنم اور ووایي د جهنم انګار یې ورته ویلی دی. څونه ډېر دغه څه چې څه غوړکۍ مړکۍ دا ځوانان نه وي دا د ودو مدو والا وروره بیا ما ته خواشه ګوت کې را کړې ده ما ته دا خسر په واده کې ګوتمۍ را کړې ده سونې دا د استعمالوي په هیڅ صورت نه د جایز عاجزان هیڅ صورت نه د جایز د الله رسول فرمایي د جهنم اور دې راخستی دی په لاس کې د الله رسول مخ ځینې واړوي د الله رسول فرمایي مال را په داسې حال کې راځي ستا د اور د جهنم اور په لاس کې دی سکروټ چې د جهنم په لاس کې دی مال را روان یې نو دا ګوت کې ځینې وغورځوله بیا هغه پرته وه پیغمبر علیه السلام مبارک ولاړ شو چې ولاړ شو بیا بل ملګري صحابي ته وویلې ول راواخله ویسه کور ته ویسه ول نه 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 د الله رسول غورځولې ده زیر اخیستلی یم والله قسم نیر اخلی و د زنانو دپاره سونه ده د نارینهو دپاره نشته د زنانو دپاره ورېښم دي نارینهو دپاره نشته د زنانو دپاره لاس سر کېده دي په نوکریزو باندې نارینهو دپاره نشته. ها که نارینه نه جوړه وو لاسونه خراب وو د ګرمۍ د وجې پښې یا لاسونه مطلب سره کړي وو ګنجایش شته کنې دا حرام کار دی دا ناجایزه کار دی دا کله کله زموږ په ودو کې یا ورغوی چې دی هغه ورسور کې یا ګوت کې دا د ګوت سر دا غچې ګوت سر چې دی هغه د سور کې هغه دا نه دی جایز عزیزان په اسلام دا ټول د لوط علیه السلام د قومي چمونه دي خو بس په مشتي کې رواج دی په مشتي کې اوس یو رسم دی بس موږ خاص قسم نه بولو. اوس ګوره ما ته یو کوچنی چلی د سونې په ګوته کړی اوس موږ ته خاص قسم نه بولاوه نو د الله رسول د جهنم اور بولي اوس چم کو نو خو ما ته دوکه یاو. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.